سلامونه په دې هله چې ټول جوړ وروغوئ ملګرو. تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا په کاناډا کې یو کمپنی پیدا کړئ او هغې کمپنۍ ته تاسې مطلب ایمیل وکړئ او وظیفه پیدا کړئ. هغه کمپنۍ تاسو ته آفر لیټر درکړي، پیشنهاد لیټر درکړي، تر څو وکولی شئ چې د هغې لیټر په واسطه خپل کیس مخته یوسئ او دلته په کاناډا کې وظیفه پیدا کړئ او کاناډا ته راشئ. ما لینک په ټلګرام ګروپ کې اچولی دی، تاسو کتلی شئ هماغه مکمل هلته چې سرچ کوئ لاندې لینک نه لاندې چې راځئ، هغه سایټ نه لاندې چې راځئ، هلته مکمل د هغه د کاناډا ولایتونه یې هلته لیکل شوي دي چې کوم ولایت کې مثلا تاسو اپلای ورته کوئ او تاسو ته زر ځواب درکړي. کوشش وکړئ ملګرو چې هغه ولایت انتخاب کړئ چې نفوس یې کم وي او ډیر پیژندل شوی نه وي، ځکه چې تاسو هدف دغه دی چې په خیر سره کاناډا ته راشئ او یو دلته یو کار پیدا کړئ او دلته ژوند وکړئ که نه. هدف مو دغه دی. نو که چیرې دغسې هدف مو وي، تاسو هغه هیوادونه انتخاب کړئ، هغه ولایتونه چې هغه ولایتو کې نفوس کم وي، تاسو زر ځواب درکول کیږي. که چیرې مثلا تاسو تورنټو خوښ کړئ، تاسو ونکوور خوښ کړئ، تاسو البرټا خوښ کړئ، دلته ډیر خلک اپلای ورته کړي دي او فکر نه کوم چې تاسو به زر ځواب درکړي او ډیر خلک به میلیونه ورته کړي وي. نو ما خوښ دغه دی چې هماغه سایټ ته وګورئ، مکمل یې چک یې کړئ او تاسو کولی شئ چې هماغه سایټ له طریقه خپل ځانو ته وظیفې پیدا کړئ. نو هغه لینک ما په ټلګرام کې اچولی دی، ټلګرام کې هغه زه پین کوم چې څنګه ګروپ ته ننوځئ، هغه زه پین کوم مکمل په ځای کې وي، تاسو سرچ کړئ هماغه لینک او تاسو خپله پیدا کولی شئ، تختې نه ورکېږي نه. نو هغې په خاطر چې دلته مثلا زه په یوټیوب کې اچوم، یوټیوب ډېر خلک نه ګوري، یوټیوب مې نوی جوړ کړی، هلته ډېر دي ملګري او ټلګرام په اسانۍ سره کولی شي چې هغه پیدا کړي او هلته خپله د سرچ کړي. نو داسې سرچ دی کې داسې درته وګورئ چې څه شی دی څه شی نه دی. ډېر مې مه ستړی کوئ نوره څه شی غواړئ وخلکو. او بل دا خواهش کوم پلیز دغه د مسنجر ته زنګ مه وهئ، خیر دی. یعنی شخصي کار چاته نشم کولی ملګرو، پلیز قسم دې نشم کولی. مسنجر ته تاسو زنګونه وهئ، زه ویډیو نشم جوړولی، زه درس نشم ویلی، ترنګ زنګ راشي نه کېږي ملګرو. باور وکړئ زه شخصي چاته کار نشم کولی، زه یو معلومات درکوم بس خلاص، چې هغه معلوماتو په اساس تاسو خپل ځان ته کار پیدا کړئ چې هر څه کوئ نور یې تاسو خپله خوښه دی. صحیح دی. هر کوم شغل چې لروئ هماغه سایټ خلاص کړئ، په هماغه سایټ کې ولیکئ چې مثلا ډرایوینګ، ته ډرایور یې ډرایوینګ ولیکه، driving in Alberta, driving in Vancouver, driving in نه پوهېږم ساسکچوان، driving in here. دغه ته مکمل هلته هغه ولیکه، هغه مکمل درته راځي، هغه د سرچ کې چې د کمپنۍ شته دی اپلای ورته وکړه چې دغه خپل لیسنس ور ولېږه، خپل اسنادونه ور ولېږه. ایمیل چې کوئ، ایمیل یوازې دا مه لیکئ چې I wanna come to Canada, please send me offer letter. ایمیل داسې ورته ولیکئ چې زه دومره تجربه لرم، دا مې اسنادونه دي، دا مې ایمیل ادرس دی، دا مې نمبر دی، اوس په دوبۍ کې یم، زه افغانستان ته هم نور نشم تللی. مثلا دا خبر یاد کړئ زه د افغانستان یم، دومره وخت کېږي چې دلته مثلا زه ما وظیفه کړې دی، دومره وخت کېږي چې زه په دې کمپنۍ کې زه مصروف یم، دغه کمپنۍ کې مو کار کولو، په دې کمپنۍ کې مو کار کولو، په دې کمپنۍ کې مو کار کولو. مکمل د کمپنۍ ادرسونه هلته ور ولیکئ، د کمپنۍ نمبر یې ور ولیکئ، د کمپنۍ ایمیلونه ور ولیکئ، مکمل هر څه ور ولیکئ، خپل اسنادونه ځان ته مکمل قوي کړئ، داسې یو ښه ډاکومنټ جوړ کړئ، ښه سی وي جوړه کړئ، هغې نه وروسته ایمیل ورته وکړئ. که چیرې داسې ورته ولیکئ چې زه غواړم چې کاناډا ته درشم، خیر دی ما ته ویزه راولېږه، هغې مونږ تاسې پلار زما نه دی چې تا ته ویزه در ولېږي او ته په اسانۍ سره راشې کاناډا ته. هغه سرخوږونه غواړي، هغه تلاش غواړي، هغه کوشش غواړي، هغه داسې په اسانه نه کېږي ملګرو. خواهش مې دغه دی چې لږ سر وخوږوئ، په اسانۍ سره هېڅ هم لاسه نشئ راوړلی. دغه کومې مشورې چې زه تاسو درکوم، باور په خدای وکړئ که څوک یې درکړي، څوک چاته نه ورکوي داسې مشورې او داسې صفا درته راځم لکه داسې ناست یم لکه حجرې کې چې ناست درته یم چې دا وکړه او د دې نه تاسې غلط استفاده مه کوئ. ما د دې خبرو نه دا په دې معنا نه دی چې زه تاسو نه پیسې وغواړم او زه تاسو ماته پیسې راکړئ زه تاسو کار وکړم، نه. ما یوازې معلومات دي، زه معلومات نشر کوم، نور د خپله خوښه چې ته یې کوې که نه کوې. صحیح. بس مننه دغه معلوماتو چې تاسو ته مې درکړو. بیا هم یوټیوب نوی دی،
نو که غواړئ چې ما سپورټ کوئ، که غواړئ چې ما سپورټ کوئ او که غواړئ همدغسې معلومات صادقانه معلومات تاسو ته وړاندې کړم، نو هیلهمند یم چې تاسو لایک کوئ، کومنټ یې کوئ، ملګرو سره شیر کوئ. دا زه په دې خوشحالیږم چې ما ته سبسکرایب ډېر راځي، زه خوشحالیږم. فالو چې ډېر راشي زه خوشحالیږم. لایک چې ډېر وشي زه خوشحالیږم، ځکه چې ما معلومات خلک خوښوي. د دې په خاطر زه خوشحالیږم. نوره ما بیا هم وایم چې د دې له طریقه نه ما ته کوم پیسې راځي، نه بل هېڅ. ښه وختونه ولرئ. انشاءالله بل ویډیو ته منتظر پاتې شئ. دغه ویډیو کولی شي چې مثلا په افغانستان کې خلکو ته ورولګي دغه ویډیو چې دوی هم ګټه ترې واخلي. هلته ټیک ټاک میک ټاک کار نه کوي او په افغانستان کې ډېر افغانان شته چې په انګلیش پوهېږي، ټاپ انګلیش پوهېږي. هغوی هم وکولی شي چې د دې فرصت نه ګټه واخلي، لینکو څخه ګټه واخلي، هغه د کار وشي. مننه. دغه سپی د دې کور والا و، دا اوس مړ شوی دی، نشته. دوی کله کله ورځي هلته قبر ته، هلته درېږي، داسې سوچ ورته وایي. دوی 2 سوچ ویل دی په قبر نه، بس خلاص داسې نه کوي. سوچ ورته وایي بېرته ځي. دا وګوره